پاکستان د اسلامي امارت د واکمنۍ د بریدونو په غچ او ځواب کې پر افغانستان بمبار پیل کړی. د نوموړي هیواد جیټ الوتکو د کندهار پر سپین بولدک بمبار کړی. بلخوا ذبیح الله مجاهد په بیګانیو بریدونو کې د ګڼو پاکستانیو ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکړی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. پر کندهار د پاکستان لخوا د بمبار خبر لرو، خو پیل د ذبیح الله مجاهد پر څرګندونو کوو. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویلي د ډیورن کرښې په اوږدو کې یې له پاکستانیو عسکرو سره په جګړه کې 58 پاکستانی عسکر وژلي او 13 تنه نور یې ټپیان دي. نوموړي همدارنګه ویلي چې په دې جګړه کې یوه اندازه مهمات او وسلې هم د پاکستاني لوري نیول شوي دي. نوموړي ویلي دغه عملیات د سعودي عربستان او قطر په غوښتنه درولي دي. په ورته مهال ذبیح الله مجاهد په لومړي ځل مخامخ د پاکستان نوم واخیست چې داعش ډلې ته یې پټنځي ورکړي دي. پاکستان په خپله خاوره کې داعش ډلې ته د پټنځیو په ورکولو سترګې پټې کړي دي، خو پاکستان لا د ښاغلي مجاهد د څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان هوایي ځواک په سپین بولدک کې بمبار کړی دی. ځای سرچینو زاویه نیوز ته ویلي د پاکستان بې پیلوټه الوتکو په 4 نقطو بمونه غورځولي، خو د اوښتو زیانونو او تلفاتو په اړه لا نهایي معلومات نه دي ترلاسه شوي. په ترلاسه شوو انځورونو کې له لرې لوګي لیدل کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.